په سوشل میډیا باندې یو میخه د خلکو پاگل پنه ولې زیبا ګل ولې د فریدیانو په خروج په داوود شاه دا نوي سافټویر ترجمه اکمل خان کاکا نه یو درناک د خفګان راپورټ جلات خان بھائی پس کې راغلی د بورډ د نتیجو یو زبردست اعلان او په آخر کې به یو اعلان هم زمونږ نه اورې اعلان واوري د شي راځو د یو لنډې دمې نه بعد د خبرونو تفصیل ته د نورو ښایسته او مزیدارو ویډیوګانو لپاره زموږ فاټا ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم دا فاټا ټي وي دی د اوف دوف خبرونو سره زه ستاسو ملګری اوف دوف یما د خبرونو تفصیل د تیرو څو کلونو چې کومه میخه زموږ موبایلونو کې تاویږي را تاویږي زمونږ په نوي کول باندې داسې اثر کړی دی لکه داغه ولې زیبا ګل ولې اخر ولې تا ته موږ څه ټاره پاره ښکارو تر اوسه د یو ډیوټ نه دی کړی اخر ولې دلته موږ د ګندګیر د نامې له یادېږو خو یاد ساته زیبا ګل یاد I am coming soon بل خوا ملک جلات خان خلکو ته دا خبره کړې ده چې خپل ځان کنټرول کې ځکه چې کور ته داسې میخه راوستل د ځان سره ډېر غټ زیاتې کول دي او دا چې کوم دی ځان نه خانان جوړ کړي خلک د یو بل خبر نه موږ تاسو خبره وو کوم سافټویر چې موږ ایجاد کړی وو د هغه ترجمه موږ په د وچا 07 باندې په اول ځل وکړه چې ریاکشن یې څه په دا ډول راووتو نن چې سکړې په دنیا کې ستا اختیار دی بلخوا ساینسدانانو ډېره غاټه ډوزه ویشتې ده او دا خبره یې کړې ده چې دا سافټویر د دماغو دپاره ډېر پی پی وي که چیرې مونږ د هغه سافټویر د اوچا ته نه وی کړی نو نوی نسل به یې بیخي تیت پیت کړی وی आग लगाने वाली चीज दूर रखे د یو بل انټرنیشنل خبر نه مونږ تاسو خبرو چې یو پاکستاني ځوان په جذباتو کې راغلی و او خپل د کپنې کپیل ته یې 20 ګاډي داسې تیت پیت کړل چې څه حد نشته بل طرف ته سپین خان دا خبره مونږ ته وکړه چې ټولو خلکو ته دغه اعلان وکړه چې که چېرته زموږ د پاکستانیانو نه دغه رقم پیسې ایسارېږي نو مونږ به ورسره داسې کار کوو لکه دغه ځوان ورسره کړی دی بل طرف ته کفیلانو دغه وینا وکړه او پریس کانفرنس یې وکړو چې که چېرته د پاکستانیانو نه پیسې ایسارول هسې ځان ته کار کتل دي د یو بل خطرناک خبر نه مونږ تاسو خبرو کټمل خان کاکا چې 3 ورځې مخکې خپل کور پریښی و هغه زموږ رپورټر لنټر خان لنټرو صاحب را پیدا کړی دی او یو زبردست راپورټ یې تیار کړی دی راځئ چې وایو جی لنټر خان لنټرو صاحب بچې دا ماشین دی ولې راغستې کور ته چې رالم د کار نه ستړی ښځې ته مې وویل چې روټۍ راړه هغې روټۍ نه راړه بس د غوسې نه لړم واشنګ ماشین مې راوایستو ټول زړوکي مې ووینځل جارو مې وواله ټول لوښي مې ووینځل زړه دې نه خوږېدو دا دومره ظلم چې دې کولو نه نه ها بچې ته خو اوس دې تورو تمبو شاته په زړه دې څه ارمان دی بس پړه مې دا ارمان دی چې ما یو 50,000 کاله ته رها کړي د وخت کاکې به رها شي څنګه چې نار عمره ځواني لنټر خان لنټرو صاحب ډېر وران سړی یې دا رقم خلک را پیدا کوه چې خلک درته دعاګانې کوي د یو بل خوشحالۍ خبر نه مونږ تاسو خبروم څه شی وشو پروډوسر صاحب ښه بریکینګ ښه څه خطر خبره نشته ها بعضې خبرونه بس کوم لږ صبر وکړو مینهوالو ښه بریکینګ نیوز ورو بیا خوش خبرونه ورس طرف دی او غلط ده ګرانه درې رپورټونه راغلي چې یو یې دوله ګرانه شي یو یې چوني ګرانه شي بل د خلکو په جمعې کې لیوان ډېر کړي وي بل یې ویلي چې جوار او غنم یې کړی دغه شی ده او دوله چکنده یې په 800 بس توله شو چکنده یې ملک دې طرفه ایرپورټ نه درته وګړی و اوس پېښور کې دی ښه بریکینګ نیوز خو مه کاته نو ښه وه موږ به
مال گزاره یې کوله تیر و تیر هغه خبرې محکم خبر دا خبر په خوشحاله پاکستان کې نن د خیبر پختونخوا تعلیم یافته ځوانان ډېر خوشحاله کیږي ځکه چې که یو طرف ته خلک کرونا پتنګه باندې راخیستي دي نو بل خوا د خیبر پختونخوا تعلیمي بورډونو ماشومانانو ته ډېر د خوشخبرۍ اعلانونه هم کړي دي کور کې معلوماتو چې زما مهنت برای بلخوا ملک جلات خان د دې خبرې اورېدو سره د علاقې ټول سټوډنټان راغونډ کړي دي او یو اجلاس یې منعقد کړی دی او ډېرې ښکلې خبرې ورته کړي دي چې خلک ورته ګوته په خوله پاتې دي تاسې الله پاک د دې لپاره رالېږلي وو سره ووایي بلخوا سپین خان دا ریزلټ نه مني او وایي چې زموږ سره داندلي شوې ده او حکومت پاکستان د په دې باندې ریاکشن واخلي ولې چې ناممکن یې ممکن کړي دي که څنګه ځوانانو زه چې یو خبره وکړم هغه د کاڼي د لوبو خبرونه بلار کلي کې چې کم یو میچ شوی و په هغه میچ کې منجن ماما ته یو توفه میلاو شوې ده او توفه ورته داسې میلاو شوې ده چې اوس ورته ته ګورنمنټ جوړ شوی دی او د کور ټول کارونه پې کوي او چې څه ورته وایي هغه مني که چېرته ویې نه منل نو ډېر د غټو ستونزو سره به مخ شي بلخوا منجن ماما ډېر تنګ شوی دی ځکه چې منجن ماما خو یو ځان له صوبه وه اوس په دې نه پوهېږي چې څه وکړم باقایا یې تاسو هم نیازبیني تا سره خو مې ګوره بیخي نه لګي د موسم حال مولا خو موسم خبرونه نه لیکلي مړه بس ویله ځون نه ویم نو چې ګرمي سره وه بس داسې چل دی که نه چې څه بوی یې میره سترګه راوخیږي ویل ما خو هم کوزه شي او په آخر کې ماما یو دوره کې اعلان کوي دا کس ورته را پیدا کې ولې مو بخا یو ضروري اعلان وره اعلان ته غوږ کړی زموږ د یو ماشوم روغ شوی دی چې عمر یې 300 کاله دی که چا وموندو نو ښي ووهې او ښي پښپو باندې وړوند دی او په سترګو باندې ګوډ دی او پوره د یو میاشتې خبرونه نورو خبرونو دپاره زموږ فاټا ټي وي چینل سبسکرایب کې او دا هغه ګرینجی پکې وکړنګوئ چې د ټولو نه اول ویډیو تاسو ته در رسي د نورو ښایسته او مزیدارو ویډیوګانو لپاره زموږ فاټا ټي وي چینل سبسکرایب کړئ